د خوبونو جزیرې. لیکوال جبران خلیل جبران. ژباړه زینب سالک. لوستونکي مرسل احمدزی. مجرم. یو ځوان د لارې پر سر خیر غوښته. تکړه او روغ ځوان و، خو لوږې بېځانه کړی و. پر واټ تېرېدونکو ښځو او سړو ته به یې د سوال لاس غځاوه. خپل سپکاوه یې کاوه او د لوږې له امله یې زړه ژړل. ورځ لاړه او خپل ځای یې شپې ته پرېښود. خو د ځوان لاسونه لکه د هغه د خېټې تش پاتې شوه او شونډې او ژبه یې وچ او ځیږه پاتې شوه. پاڅېده او له ښاره د باندې ووته. د ونو په منځ کې کېناست او په چیغو چیغو یې وژړل. بیا یې د اسمان لور ته سترګې واړولې. باڼه یې اوښکو درانه کړي وو. په داسې حال کې چې لوږې یې کولمې مروړلې، ویې ویل: ای ربه، زه خان کره د نوکرۍ لپاره لاړم، خو جامې مې پیوندي وې، نو له کوره یې وایستم. ما د مکتب دروازه د همدې موخې لپاره وټکوله، خو جیب مې تش و، نو دننه یې پرې نه ښودم. د 2 ډوډۍ په بدل کې مې نوکري غوښته، خو ومې نه مونده. بیا مې د مجبورۍ له مخې خیر غوښتل پیل کړل. خو ای زما رب، کله چې ستا بندګانو زه ولیدم، نو ویې ویل: 4 اندامه روغ رمټ دی، ځوان جان دی، څه بلا وهلی، مزدوري دې وکړي که نه. داسې کس ته خیر ورکول په ځوانۍ ملنډې وهل دي. ای ربه، زه ستا په حکم دې نړۍ ته راغلی یم او ستا په قدرت سره ژوندی یم، نو بندګان دې ولې ماته 1 مړۍ ډوډۍ نه راکوي؟ زه خو یې ستا په نوم ورځنې غواړم. د غمځپلي ځوان څېره وغوړېده او له اوښکو ډکې سترګې یې وځلېدې. ودرېده او د ونې 1 وچه او سټه لښته یې راواخیسته او د ښار لوري ته یې ونیوه او په قهرجن غږ یې وویل: ما د لاس د تڼاکو په بدل ژوند وغوښته، خو هغه رانه کړ. اوس به یې درنه د مټو په زور وغواړم. ما د مینې په نوم ډوډۍ وغوښته، خو را یې نه کړه. انسان زما غوښتنه پر ځان ملنډې وګڼلې. اوس به یې ترې په زور او تیري واخلم. یوازې ډوډۍ نه، ډېر څه به ترې وغواړم او هغه به مجبور شي را به یې کړي. ډېره موده تېره شوه. ځوان د هارونو لاسته راوړلو لپاره 100 غړۍ پرې کړې او د حرص او لالچ د ماڼۍ جوړولو لپاره یې پرله پسې 100 روحونه میخټکي کړل او وجودونه یې دیوالونه کړل، تر دې چې شته یې ډېر او زړورتیا یې مشهوره شوه. د هېواد داړه ماران یې د لاس لاندې شول او پاچا هم ترې په ویره کې شو. تر دې چې پاچا مجبور شو هغه یې خپل ځای ناستی کړ او په خپلو ځانګړو خلکو کې وشمېره. دغه راز انسان د خپلې شومتیا له امله غریب داړه مار کړ او د خپل سخت زړیتوب له کبله یې یو امن غوښتونکی سړی وژونکی او قاتل کړ. ټیټوالی او جګوالی. یو سړي بل ته وویل: ډېره موده وشوه، هغه مهال چې د سیند اوبه لږې وې، ما د خپلې امسا په څوکه په شګو کې څه ولیکل. خلک اوس هم د هغې جملې د لوستلو په موخه ودرېږي او له لوستلو وروسته ورته فکر پیدا کېږي چې دا جمله څوک ورانه نه کړي. دویم وویل: هو ملګريه، ما هم دغسې 1 جمله د سیند پر شګو لیکلې وه، خو چې د سیند اوبه ډېرې شوې، نو هغه په شګو لیکل شوې جمله یې له ځانه سره یووړه. خو رښتیا تا څه لیکلي وو؟ ما لیکلي وو چې زه هغه څه یم چې یم. او تا څه لیکلي وو؟ ما داسې لیکلي وو چې زه د دې لوی سیند یوازې یو څاڅکی یم او بس. خوښۍ ته
زرګونه ځلې مې زړه د یوې وړې پیښې له کبله تېروتی دی او داسې مې ګڼلې ده چې پر ما دې زړه خوږ شوی او د تل لپاره مې څنګ ته راغلی یې. خو افسوس، هغه څه چې مې ولیدل خوب و او هغه څه چې مې اورېدل یوازې یوه افسانه وه. ته خو اوس هم له ما ځنې دومره لیرې یې لکه له یوه کوچني ماشوم ځنې چې د بوډۍ ټال لیرې وي. او زما خوبونه، زرین خوبونه، بې تعبیره دي، داسې لکه د سپوږمۍ لومړۍ وړانګه چې پر تیږو ولګي او ذره ذره شي، یا داسې لکه د سیند نازکه څپه چې تاو راتاو شي او د اوبو په تل کې ډوبه شي. کله کله خو مې زړه په خپله تسلي راکوي او ډاډ راته راکوي لکه د شینکي د لیدو له امله چې روح ته خوښي رسي. ځینې وخت داسې احساس کوم چې ته مې د ژوند له ناخوالو ځینې د آزادولو وسیله یې. خو دا ډاډ دومره لږ وي لکه د برېښنا د ژوند موده یو پړک شي او بیرته ورک شي. زما ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شي، نه هیلې را باندې برلاسي شي او د خوښۍ شیبې مې د خفګان تر پښو لاندې شي. زه ستا پر لټون ستومانه شوم، خو تر اوسه مې ستا د پښو خاورو ته هم ځان ونه شو رسولی او هره هڅه مې ناکامه پاتې شوه. ته مې د سحر په وږمه کې، د نغمو په لطافت کې او د پرخې په پسته خوله کې ولټولې. خو ته چیرته وې؟ ما خو ونه موندې. رپانده وړانګې، موسېدلې شونډې او په زړه پورې شیبې هم له تا ځنې بې برخې وې. بالاخره ته چیرته یې؟ زما د ارمانونو پر اسمان یو ستوری هم نه ځلیږي. زه ستا ځلا څنګه پیدا کړم؟ ستا د ښکلې څېرې دیدن څنګه وکړم او څنګه دې ومومم؟ پرښته. خلک وایي چې د اسمان په لوړو کې پرښتې شته چې د غوټیو نه پاکې، له ګلونو ښکلې او د بوډۍ ټال له رنګونو ښکلې رنګینې وزرې لري او هغه نالیدلې فضا یې لا هم ځلبلانده کړې ده او ټول چاپېرچل یې په خپله سپېڅلتیا پوښلی دی. خو دې ته ورته سپېڅلتیا یو بل څیز هم لري، کټ مټ د غوټیو غوندې پاک، د ګلونو په څېر ښکلی او د بوډۍ ټال غوندې زړه وړونکی. د الله جل جلاله دغه نادره مخلوق تر ټولو غوره ډالۍ ده او د کائناتو د ستر انځورګر تر ټولو ارزښتمن انځور دی. دا ماشوم دی چې د انسان د ارمانونو رښتینی تعبیر او د نهیلۍ د تیارو روڼ څراغ بلل کیږي. دا رپرپانده کوچنۍ پرښته له آسماني پرښتو ځنې کمه نه ده. کله چې سپوږمۍ د 14 ورځو شي، نو د شپې پر تور څادر یې د زرینو وړانګو د نندارې لپاره د هر چا سترګې څلور وي او ښکلا یې د هر چا د زړه غلا کوي. خو د سپوږمۍ دا ښکلا په ماشوم کې هم شته او سادګي یې د هغه په طبیعت کې نغښتې ده. ګلان پر خپل لطافت ویاړي او د سحر وږمې پر خپل نزاکت. خو همدا لطافت، نزاکت او ادا په یو بل موجود کې هم شته او داسې چې د وخت په تېرېدو سره لا پخیږي او ښکلي کیږي. د قدرت ټولې ښکلاوې د ماشوم په کوچني طبیعت کې شته او دا د ځمکې د مخ پرښته د لطافتونو یوه ښکلې ټولګه ده.